ستړي زندگی با لارمان سروي باید چې دومره فکر لانسان سروي. سرتیری زموږ د اسلامی نظام لا تیر دي. سرتیری د یو اسلامی نظام هغه زړور او بیدار غړي دي چې د خاورې دین ناموس او ملت د دفاع په اول خط کې ولاړ وي. هغوی یوازې د یوې دندې لپاره نه بلکې د یو مقدس رسالت لپاره روزل شوي وي. دا رسالت د وطن ساتنه، د اسلام حراست او د مظلومو خلکو ملاتړ دی. په اسلامي ارشاداتو کې د سرتیرو مقام خورا لوړ دی، ځکه چې هغوی په دایمي رباط کې دي، یعنی د الله جل جلاله لپاره بیداری، چمتوالی، قربانی او زغم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا وما علیها، رواه البخاری و مسلم. د الله جل جلاله لاره کې د یو ورځني رباط ثواب د ټولې دنیا او هغه څه چې په دنیا کې دي غوره دی. دا حدیث شریف څرګندوي چې د یو سرتیر یو ورځني رباط، یعنی د بیدارۍ، د تیارسۍ او د سرښندنې حالت د الله فنیز دومره ارزښت لري چې د دنیا ټول نعمتونه او شتمنۍ هم د هغه بدیل نشي کېدی. سرتیر زموږ د نظام ملاتیر دی. لکه څنګه چې ملاتیر د وجود د ټینګښت اساس وي، همداسې سرتیر د اسلامي نظام د ثبات او دفاع بنسټ جوړوي. سرتیرو ته یوازې د نظامي جامو، وسلې یا رتبې له مخې نه بلکې د نیت، تقوا، قربانۍ او رباني مقصد له مخې درناوی پکار دی. نو راځئ چې د خپلو سرتیرو قدر وکړو، دعا ورته وکړو او د هغوی قربانۍ هیرې نه کړو، ځکه سرتیري زموږ د عزت، امنیت او خپلواکۍ سنګرونه دي. باید چې دومره فکر لانسان سره وي، باید چې دومره فکر لانسان سره وي.